ملګرو نن چې کم دی د دانیال شاه کم لاش چې دی هغه د سردریاب نه راووتو. تاسو ته به یاد وي تقریبا 20-15 ورځې وشوې چې د هغې کم لاش چې دی هغه ورک و، او واقع چې څرنګه راغلی و هغه هم داسې و چې دا د کور نه بهر ته وتی و. نو چې کله د خپل ملګري کلاړو دې سره یو بل کس هم و، نو هغه یې بهر کېنولی دی او دا دننه ورغلی دی، نو دا بیا ایسار شوی دی. نو دا بل بهر چې ورسره کم کس و ده بیا معلومات وکړو د کور والا نه چې آیا دا کم زما ملګری یعنې دانیال شاه څه شو. نو دې ورته ویل چې آیا خو راغلی و وختي تللی دی. نو بیا چې کم دی د هغه ورځ نه دانیال شاه ورک دی. اوس یې دانیال شاه وجلی څنګه دی، نو دې سره یې داسې کار کړی دی چې دی په کور کې وجلی دی، بیا یې په کور کې ښخولو څه ځای نه و. نو د هغې نه پس یې بیا په بوجو کې اچولی دی او کم سردریاب سیند ته چې دی هغه یې ورچولی دی. نو یو ډېر زیات افسوس او ډېر زیات یو دردونکی خبر دی. او نن تقریبا 15 ورځې پس د هغې کم لاش چې دی هغه د سیند نه راووتو. دا تصویران هر څه راسره دي، خو د بده مرغه تاسو ته شو کولی نه شم، کوم د یوټیوب خلاف ورزۍ کې راځي. لکه موږ هریان یو، حکومت چې کم دی پایار درج کړی دی، خو تر اوسه پورې د هغې کم قاتل چې دی لا نه دی ګرفتار کړی او پته نه لګي چې کله به هغه ګرفتاروي. نو که څه معلومات پکې نور راتله موږ به کوشش کوو چې په دې چینل باندې تاسو سره هغه وار په وار باندې شیر کوو. نو دغه لنډه شان ویډیو تاسو سره هم شریک کړه. انشاءالله بله ویډیو کې میلاویږو. الله حافظ.